دا لکان د ته ټول راغونډ شوي دي څه ورته ووایه که نه دلته ناست دی راغلی دیرې ده وایه خولې ته نږدې که ته څنګه ملک جلات خان اعوذ دا د لایو پروګرام یې شروع کړو ها بسم الله الرحمن الرحیم نه نه اوس یې دا شروع کړو زما قدردان ورونو څنګه یې او عزتمندو زه ستاسې ډېره شکریه ادا کوم پرون اختره ما رمزي درغه هغه ته مې جواب ویلم دی مالم دونه عزت راکړه الله رب العزت دې ستاسې عزت وکړي او ډېر قدرمن خلک یې وي ډېر عزتمن خلک یې وي او زه دا خبره کوم چې ما مخکې ویلي او اوس هم وایم او سبا بله ورځ له به وي مونږه څو پیرې دا وینا وکړه چې ورونو تاسې دا بوګس پیټونه مه استعمالوئ ظالمه زما دا غرکیس و پردی موبایل دی وایه وایه صحیح وایي صحیح هلکه زه یم ورسره دا ریب ته زموږ صدی په نوم باندې برګرې راغونډ شوي دي او ملک صاحب نه د ویډیو ډیمانډ کوي ویډیو ډیمانډ کې لږ تپوسونه وایه وایه ها نو ما دیو ته 50 پیرې ویله 51 درې پنځوس درې پنځوس که دوه درې پیسې وایي خبره وتعالی کوئ وروره خبره کوم کوه نو ما دا وینا وکړه چې تاسې دا بوغس بیچونه مه استعمالوئ دا مه وایه نور څه وایه How are you? How are you? 1 2 4 5 6 1 2 3 5 6 Panj pake ma babu saheb. 1 2 4 1 2 4 6 واده I love you. خاندی بنائے انگلش بس ایک ویڈیو گانے I miss you. I love you. 1 2 4 او 5 او 6 Panj pake ma aaya kana babu saheb kana. دا ما ته وخه کنه څه پکې مو وایا یاره نو بابو صاحب نو مو آیا کله ته وای ځکه شانتي وایم وایا څنګه پکې وایي ګورا دا سې دی وای I love you. 1 2 4 6 1 2 4 4 4 6 6 خو اوس مې زده کو دا پایپ په دې کټي فرحت بارکی ورکړي دا فرحت په وابت کې راته خبره اترې مه کوئ ته وکا زه کومم نه وکا دا هغه په وابت کې راته ډول سره خبرې کویم نه لوټه د ایرې والا نیمه لوټه ده ما زه چې رالمه نو ما وویل چې دا ما مال عزت راکړي ها خو دا زما عزت ته ونه کتل ها ځکه چې یو سړي کړه مېلمانه ورشي نو هغه ولې عزت ورکوي خو دې موږ له ډول سره عزت هم رانه کړه ها او په خپلې خولې راته وویل چې زه به 15 کسان ستاسو پر سټیټ باندې خېجوم خبره چې موقع لراله هغه 15 کسان نو په یوه کې سر باندې 2 کسان منګه خېجولي سټیټ ته ما وارب یې خېجولي نو زه دا درخواست کوم چې ګوره زم د دیرې ما
بیا پښتون یم په پښتنو باندې مړ یم ځکه چې زما کره یو پښتون راشي او زما کره مېلمه نو زه به بېعزتي کوم که نه عزت به کوم ما ته دا ووایئ عزت به کومه که نه نو ده زما عزت ته هم ونه کتل د هغه باوجود یم په ما باندې خپې کېښودې نو زه دا عرض کوم چې ښه زه دونه رالمه او ما مېلمانه هم پرېښودل د دنیا کارونه ما پرېښودل دلته نه مې د ماما د زوی واده و نه مې د رور واده و او زه رالمه او د هغه باوجود هم په ما باندې خپې کېښودی شو په ګراوند کې لکه د یتیم په شانتې ګرځېدمه چا راته د درنې نظر نه کاو او زما چې څونه وس کېږي که نه نو دا به زه سپکوم د دې نه زه بڼې وباسم دې ته زه زور ورښیم عمران خان صاحب इसको निकालो इमरान खान इसको निकालो पार्टी से इमरान खान उसको निकालो पार्टी से निकालो 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 ये लोटा है ये लोटा है ये लोटा है अमीर मुकाम का अमीर मुकाम का लोटा है इससे पीसिए इसी पीसिए डीसी पीसिए इसी पीसिए और खान साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ खान साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपसे जरूरी काम है زه تاسې ته یو سوال او منت کوم او زاري درته کومه چې ما ته خو راټول شوي وئ زه ستاسې شکریه ادا کومه زه رالم ستاسې دایرې ته تاسې ما له څونه قدر عزت راکړه الله ربالعزت دې ستاسې عزت وکړي ځکه تاسې ډېر قدرمن خلک یې وئ ډېر عزتمن خلک یې وئ خو زه په یوه ویسه زه خفه شوم چې زه پاکه خبره کوم نه د چا نه هېرېږم او نه ترې شرمېږم دی په ما پسې راغلی زه پسې نه یم راغلی او خان صاحب له به داسې م راتلم که دا راغلی م نه ویم هم زه به راتلم خو دا زمونږ نه پارټي ده موږ به د شپې م راځو د ورځې به م راځو خو موږ پکې غلط کسان اډول سره منو نه ځکه چې موږ ته دروغ وایي لوټي نه دي پکار دا پکې او موږ پکې چې کوم دی لوټې نه منو موږ پکې لوټې نه منو منګه خدای شته صحیح خبره درته کومه زه ما د دنیا مېلمانه پرېښودي او زه رالم دې ځګي ته خو زما عزت پکار و زما دې ځګي ته راتګ نه و پکار خو زما عزت پکار و ما وویل چې دا به مال عزت راکړي جلسې نه پسې ټلیفون کړی نه تپوس یې نه کړی زماغه مېلمانه دي چې د دې سړو به په کم دی کې شپی ما به خو دې روغی او د هغه باوجود هم په ما باندې ایښودی کېږي او زه د دیر د نوجوانانو شکریه ادا کوم زه شکرګزار یم خدای دې دې له نور هم عزت ورکړي خدای دې دا عزتمن کړي خدای یوه خبره درته کوم چې مومن مسلمان هغه دی چې دا خپلې
دا جبه وخوځوله چې زه به د پلانې کار کوم هغه به کې کبی نه کوي ده ما ته په خپله خولې وویل چې زه به 15 کسان سټیټ ته در څخه جوم او فرهاد راته ویلي دغه کس راته ویلي دي خو دې لوټې ما ته وویل چې زه به 15 کسان زه دې دغه ته خېجومه دې سټیټ نه چې راتلو ته څومره عزت یې راکړو او د دې تاریخ ما ښه وکوته چې دا چې 11 پارټۍ دې بدل کړي 11 پارټۍ او دوی چې کم دی د سنډانې روپۍ والي کم سنډانه دا میر مقام نو زه دا سوچ او فکر وړی یم چې دا دروغ ولې وایي زما د خپلو لیډرانو ته دا درخواست دی چې په دې پارټۍ کې ګوره موږ منافق او دروغجن سړی نه منو نو زه دا وایم چې موږ پکې لوټې نه منو منافق سړی پکې نه منو دروغجن سړی پکې نه منو لکه د ده نو زه دا خبره کومه چې زه راغلی وم او دا زما پاکه خاوره وه اوس هم دی شکر الحمدلله چا نه نیمګړی نه شکر الحمدلله او زما پیدایش چې کوم دی پیدایش په دې دیر کې شوی دی او زه رالم دیر ته د هغه ساکوټ نه او د هغه په وجود هم چې کوم دی په ما باندې خپې کېښودی شو زما عزت ونه شو زما دا رور چې کوم دی زما دا رور په سړک باندې ولاړو او ما هغه بل کس ته وویل چې تاسې ورشه دا سړی را پرېږدوئ خو هغه هم زما ونه منل او نوید نجوم ته ما وویل چې تاسې ورشئ دا سړی را پرېږدوئ د هغه په وجود هم په ما باندې خپې کېښودی شوې او زما عزت ونه شو خو دا یوه مې واورئ چې د دې سړي راته نور په خوله وانخلئ او خان صاحب ټیکټ ورنه کړي او خان صاحب ښې واوره ګورې ټیکټ ورنه کړي زمونږ مشر یې زمونږ خان یې موږ درته قربانېږو موږ درسه ودرېږو خو ګوره دا یوه مې واوره منافق سړي له دروغجن سړي له ګوره تاسې ټیکټ ورنه کوئ ټیکټ ورنه کوئ پړقې کوي ولالکه ټیکټ اډوني سره ورنه کوئ ډېر ښه ملک صاحب یو سړی به ووایي چې زه دا پلانې کار کوم هغه زګي دی هغه زګي ته به دې بوځي او بیا به در باندې خپې کړي د مړه ته پکې کم وزیر اعلی راغلی زه په مخه دی ښه نو زه دا خپت څه یم خان صاحب ګوره دا یوه مې واوره ټیکټ دې ورکړه ګوره قسم په خدای چې زه به ستا نه به خفه یم ګورې او پرویز خټک صاحب دا یوه مې واوره چې ګوره د دې سړي له ګوره ټیکټ ورنه کوي فرهاد له ټیکټ ورنه کوي ځکه چې دا د سین نه پورېستل کوي او بېرته را پورېستل کوي تګه به دې اول به دې پورې باسي او بیا به دې تګه را پورې باسي نو زه دا سوچ او فکر وړی یم دا درته زه قسم خورم خوږو وروڼو ښې واورئ چې ما د دنیا مېلمانه پرېښودي ما چې دا 2 شپې وکړې که نه نو خدای شته دې ورور ته به مې ټلیفونونه کېدل ویل تاسې په کم کې وایي پلاني دي مېلمانه دي په ما پسې خواړو خفه نه وي نو زه دا غواړم
چې ګوره دروغجن سړي له وټ ورنه ټکټ ورنه کوي وای پی 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 ته راځه نو زه دا وایم چې یو سړی رالګي او د دروغجنو نه پیسې وای او هغه له ماته ځان داسې اوچت حسابوي چې زه خو داسې یم او زه خو داسې یم او زما په انصاف کې انصاف غواړي ولې غواړي د ده په مطلب زه ورسېدم د ده په رګونو کې زه ناست یم ځکه چې د دغه امیر مقام نه د پیسې والي دي او مخکې دا قوم خرڅ کړی دی په دې خلکو باندې زه دا درخواست کوم ګورئ ښې واورئ چې ګورئ ټکټ چا ورکړه نو د هغه نه به م ورې خفه یم ښه او یو سړی چې راولېږي که نه او 18 پاټۍ ځان صدقه کی بدلی کی نو په هغه باندې اعتبار نه دی پکار نو زه دا خبره کومه چې زه رالم او لکه د یتیم په شانتې ګرځېدم چا به راته د سړي ګمان هم نه کاوه او د ورونو ته مې د سړو ګمان نه دی شوی دغه چې وکړه چا ویل فرهاد ولګو د دې زوی چې فرهاد نوم به ولګي صحیح وایي ها